بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت جاءتني امرأة ومعها ابنتان لها تسألني فلم تجد عندي غير تمرة واحدة فأعطيتها إياها فقسمتها بين ابنتيها ولم تأكل منها ثم قامت فخرجت فدخل النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فحدثته فقال من ابتلي من هذه البنات بشيء فأحسنه فكن له سترا من النار. رواه البخاري ومسلم. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ساووا بين أولادكم في العطية. وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لرجل بر والديك فقال ليس لي والدان فقال بر ولدك كما أن لوالديك عليك حقا كذلك لولدك عليك حق أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. درود شریف آئے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عزیزانو د نری پنوس او د گرد و نواح مسلمانانو مشرانو کشرانو رونو لکه څرنګه چې مخکې ما عرض کړي چې په دې امت کې مسلمانانو همیشه یک طرفه خبرې اورېدلې دي. یو طرف ته که د خاوند حقوق بیان شوي دي نو د ښځې حقوق چا نه دي څېړلي. بل طرف ته د مور پلار حقوق بیان شوي دي نو د اولاد حقوقو ته چا تعرض نه دی کړی. زمن دا کوشش دی چې لکه څرنګه چې د اسلام او د شریعت اعتدال پسند مذہب او دین دے پا دے کے دا ہر چا حقوق دا ہر چا خیال ستن شودا نو منگ غوارو چی دا ہر چا حقوق اخپل علم مطابق او دا رسائے مطابق بیان کو. نن دا مختلف کتابونو نا راغوند کړي شي مسائل دا اولاد دا حقوق متعلق بیانول غواړم چې زمون په دې ملک
اکثر مشرانو دا خیال دے چی دا مور پلار دیر لوئے حق دے کا خیال مکڑی دا خبرہ خلق پا دیر عجیبہ طرز باندی کئی یار دا مور پلار دیر لوئے حق دے ایسے اگدائی کی دیکھ ہیچ سک نشتا چی دا مور پلار حق شتا اور دیکھ ہم سے شک نشتا چی دا مور پلار حق واجب ہم دے چی دا اولاد ہم حق شتا اور دیکھ ہم سے شک نشتا چی دا اولاد حق ہم واجب دے خو یک طرفہ ٹریفک چلے دلے علماء کرام اکثر دا مور پلار حقوق بیان کری دی دا اولاد حقوق نا قوم یکسر نا خبر ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحبہ وسلم فرمائی امام غزالی رحمت اللہ علیہ پا احیاء العلوم کی روایت نقل کرے رہے دا احیاء العلوم یا بعض نور ذکر کی دن کی روایات اگرچہ سندن کمزوری دی خچون کے آغا خبری چی دا کم و متعلق روایات راغلی دی خبری اتفاقی خبری دی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ساووا بین اولادکم فی اللاتیہ اے زما امتیانو کلا چخپل اولاد لتاسو ساتیا ورکوئی نساوو برابر والے کوئی اولاد باندے کلا پیشی یا سخرات تقسیم بین اولادکم فی اللاتیہ عطیات کے اندر برابری کرو تقسیم وینو آگے کے برابر والے کوئی فرق نہ کوئی دانا یو بچیلا دیر شیور کے بلا کم شیور کے یو لاخ شیور کے بلا خراب ور کے دلوب سیزنہم کا اولاد تا اخلے نو دا سے انداز باندے سامان واخلا چی دو طول والا یو شیوی اسنا چی دو یو بل والا چیز پس بیا جاری پیغمبر علیہ السلام تا یو سڑے راغے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لرجل پیغمبر علیہ السلام یو سڑی توائی بالوالدی اے ملگری اخپل مور پلار سراخ گڑا کوا فقال لیس لی والدانی یا رسول اللہ زما خو مور پلار نشتا دوارنا اللہ اخلاص کرے امام وفات شیری پیغمبر علیہ السلام فرمائی بالولدت خیر دے اولاد سراخ گڑا کوا ولی کما ان لوالدیک علیک حقا کذالک لولدک علیک حق زکاة سرنگت تا باندے دو مور پلار حق واجب دے امدارنگی تا باندے دو اولادو حق شتدے گورا لکا سرنگا دو مور پلار حق پا تا باندے باندے دے نو دو اولادو حقوق تا باندے دی نو بالوالدی بالولدک اخپلو اولاد سرت احسان کواخی گڑا کوام کمور پلار دینستا اولاد بنی اولاد سرخی گڑا کوا زکا سرنگا چی تا باندی دا مور پلار حق دے امدارنگی تا باندی دا اولادهم حق شتا رجدا خبر دا چی دا مور پلار حق خلقو بیان کرے اولاد حق چانرے بیان کرے انس رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی کلدی چی اولاد پیداشی وما ورز باندی پیغمبر علیہ السلام فرمایا کی قیو کام اور نون ورطا کے دا خائستا بہترین نون دے متعلق مخ کی تفصیلی خبر رازی ویمات عنہا ادا اولاد کی پیداشی کمر گنجی ور پوری موت لار باندے دا حق دے چاہے گنجے نے صفا کی دے صفا کی فَإِذَا بَلَغَ 6 سِنِينَ أُدِّبْ
کلاچ اولاد شپگو کالو تورسی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ادب ان کو ادب سکھایا کرو. کلاچ دشپگو کالو شینو ادب ورتخایا, خلق سرا حسن سلوک ورتخایا, اخلاق و تربیت کوام. فَإِذَا بَلَغَ 9 سنین جب 9 سال تک پہنچ جائے عُزِلَ فِرَاشُهُ کلاچ 9 کالو تورسی نو بیا داغا اولاد بستر جدا کا مور سر بے بیان نہ پریگ دے خور سر بے نہ پریگ دے رور برور سر پیوزے باندے نسملی نہ ہو کالو تچورسی بستر جدا کا دا طول حقوق دی دا اولاد زکا چی بچے دشپگو کالو یا دا نہ ہو کالو پدی خبرو نہ پوئی گی چی آغا بستر جدا کی یا آغا نور دا خپل زان دا پارا دے خبر انتخابو کی تا باندے دا فرض دی چھ دشپگو کالو شی تورتا ادب و خائے او چکل دا نہو کالو شی بستر بے جدا کے اولاد با بیا پا یو کٹ کی یو بستر کی یو زے نپرے دے دانا چھ ورطا لو یا برستن دی جوڑا کری شپگو دی پکی ورمانڈلی فگڑی بزی خونی. وَإِذَا بَلَغَ 13 سَنَةً جب اولاد 13 سال تک پہنچ جائے کلچ اولاد 11 کالو شی ضرب علی الصلاة بیا بے منزبان دی وحی لگ لگ سرزنش باورتا کئی بچی من دکڑے جمع دے اکڑا کم جماعت لتلے مخ کی من چاو کا کم صورتے ویلے دے دانا چی درتے چی کڑے میں بس جائے پرے دے کلی چی نیوی کڑے منگا سی معصومان اسکی کے وچی کلو ماسپخیم منزنہ پاتی شو بیا وند دیوال نرستو دا سی دا شگی لرے کڑے او تو پیبا مرتدا سی شاہ تکڑا و تندیبا مکا خاورو کی خڑکا استاد وہی چی من کڑے وی جی آو بلکل دا تندیبا مرتدا سی کر وسم لکان دا سی کئی نو تپوس بتے کئی چی مخی من چاو کر. بہرحال فَإِذَا بَلَغَا 13 سَنَةٍ ضُرِبَ عَلَى الصَّلَاةِ نماز کی اوپر ان کو مارا کرو تنبیہن. فَإِذَا بَلَغَ 16 سَنَةٍ زَوَّجَهُ أَبُوهُ کلاچ اولاد 14 کالو تورسی نمور پلار بے وعدو کی ورطا زوجہو ابوہ کتابونا لکی چی دنارنا اولاد دزوی او دلور نکاح پا مور پلار باندے دیانتن واجب دے واجب مور پلار باندے دیانتن واجب دی چی بچی لوادو کی 14 کالو پا عمر کی دانا چی بڑھائے کے زوڑے کے فرمائی کچری کم چا 14 کالو عمر کے اولاد توادو نکو نو اولادی چی سمرا گناہ کئی مور پلار ورسرا برابر شریک دی پا گناہ کی 50-50 بورتا حصہ ملاوی گی زکا چی دہاغدو گناہ بنیادی وجہ ستا وادن نکول دی چلا چی 14 کالو تورسی نو وادب ورتاو کی ثم اخذہو بیدیہی چلا چھ وعدہ ورتاو کی بیا بے لاس کے راونی سے دا سی ویخ بے کے لیکن چھ ملگری سر لاس واچے دا سی روانی ثم اخذہو بیدیہی لاس کے بے راونی سے ورتاو بوائے قد ادبتک یا بنیا اے بیٹی میں نے تجھے ادب سکھایا جب تو 7 سال اور 6 سال کا ہو گیا اے بچیا کلا چدشپگو کالو شوینو ما تالا ادب خود وعلمتک اے بچیا تا باندے ما دینی احکام و مسائل دکڑل کچھ کس دکڑی دی دانا چتا پبلک سکول کی داخل کڑی اور دینی سبق نہ دے محروم ساتھ لئی انگریزے سکول ویل حرام ندی انگریزے ویل ہم جائز دی بلکہ موجودہ وقت کی لیے ضروری خو ورسرا دینی سبق ہم فرض دے اگا ہم دو فرائض انہوں نے شیستے ورطاو بویا علمتکا اے بیٹے میں نے تجھے تعلیم دی وانکہتک اے بچیا ماستا نکاحو کو اعوذ باللہ من فتنتک فی الدنیا وعذابک فی الاخرہ اے بچیا پناہ نسند اللہ جل جلالہ ذات سراب تاد فتنینا پا دنیا کی
استاد عذاب نا پورز دا قیامت اے بچیا ما غاڑ اخلاص کڑے دا اللہ پذات باندے پناہ نسم اللہ دی ستا پو جباندے ما قیامت کے نا عذاب ای اور دنیا کے ہم استاد فتنے نہ دے اللہ ما پا امان کی بچیا سبھی چپا ما حق واغا میں درتا پورا کر نور دے اللہ ستا پو جمان نیسی دا سے پوئے بھائی کے جب اورتے چیزا بچیا مزے کا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر علیہ السلام فرمائی من حق الولد علی الوالد ان يحسن ادبه واسمه پیغمبر علیہ السلام فرمائی چی دا اولاد حق دادے پخپل مور پلار باندی چی بہترین ادب ورتاو خائی دا اولاد چی اخلاق خرابی دائے دا مور پلار غلطی پیغمبر علیہ السلام فرمائی والدین کی اوپر خصوصاً باپ کے اوپر فرض ہے کہ آغا خپل اولاد تا ادب و خائی او بل ان یحسن ادبه و اسمه بل داور باندے حق دے کہ اولاد تا خیستان نم کی دی خیستان بچے اولاد اللہ دل درک نو داور تموئے چی چنو گلو دتو دس نمونی سن نموتا کیدا خیستان نموتا کیدا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نام روایت امام ابو داود رحمت اللہ علیہ نقل کرے فرمائی انا حب الاسماء الاللہ ورسولی عبداللہ وعبد الرحمن وحارس وحمام پیغمبر علیہ السلام فرمائی بہترین نوم اللہ و رسول تا خوگ و محبوب نوم اگا عبداللہ دے و عبد الرحمن دے حارس دے حمام دے انداز نور نمنا دا صحابہ و دا انبیاء نمنا اگا نوم خصوصاً چاہدے کی دا اللہ جل جلالہ نمرازی عبد الرحمن عبد الرحیم عبد الرزاق عبد المتین وغیرہ وغیرہ خوش دانا بیاتی زان نمون جوڑ کے عبید الک عبید الحق تخل کوئی بید الک دا سی نمون دا گناہ دا اور سو کی چکگئی آگا ہم گناہگار دے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ اذا افصح الولد الہ محمد الرسول اللہ جب بھی بچہ بولنے لگے کلاچے بچے وڑی وڑی خبریں شروعی مور پلار باندے حق دے چلا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کلمہ ورطاو خائی دانا چو ورطاوئی چی اخت کنزلو کا وطی چی ادلا وطی چی ادو صدا ورطا نخائی سرنگا چی دے خبری شروع کی فوراً بورطاوئی چی بچی اوایا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ان کے چھوٹے دماغ کے اندر پہلے سے اللہ کا نام رکھ لیجئے اللہ نمچے کلا کی دی دے چی کلا پوئیشی لگن دے خود باندشی ہوش کسی دے بتانا تپوس کئی اے بابا اللہ سوک دے محمد سوک دے تبوتوئی چی اللہ غزات دے بچیا چت اوز تمام کائنات پیدا کری دی آواز تمام کائنات خالق و مالک دے دا خیر و دا شر مالک دے بچپن نچ دا خبری ذہن تور پریزی ناغا بچے با کٹر موحدی در پوک بنی کٹر شجاع و بہادر بئی اگا با جبان او در پوک درن بنی تا بچپن ندی ورطویلی چکل شبلا راغلا ہنا پیشو راغلا ناغا بچے معصوموالی کی پیشو پی جنی اللہ نے پی جنی دا سدا کہنا دا کزمنگا اولاد نسوک تا پوسو کی بچے پیشو سی سی آبتی چی 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 بوتے چی اللہ سوکتے نو نہیں پی جنی زکر سمنگ ورطا اللہ نلے خود لے دا خندہ خبرہ ندا دا جڑا خبرہ دا بہرحال عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی جاءتنی امرات وما حبنتانی لہا ما تاج و زنانا راغلا دولونا ورسروے تسألنی وہ مجھ سے کچھ مانگ رہی تھی مانے سو وقت کولا فلم تجد عندی غیر تمرت واحدہ ما سرا کور کی دیوی خجورنا لواحد سے موجود نو فاعطیتها ایاها مائی و خجورا روا غستا واغا میں آغا زنا نالا سوال کے ورکڑا
فقسمتها بین ابنتیہا آگی زنانا آگا کجورا مینز باندے دیا لکڑا تقسیم کا نیمے وی لور لور کڑا نیمے بلی لور لور کڑا ولم تاکل منا اخپلیتی سے نخوڑ اخپلیت سکا ہم و نکڑا اخپلو لورو کی کجورا تقسیم کرا یہ ودانا ثم قامت فخرجت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی بیا باہر ہوا تا لارا فدخل النبی صلی اللہ علیہ وسلم بیا پیغمبر علیہ السلام تشریف راوڑو فحدثتو میں نے پورا واقعہ ماجرا سنا دیا کہ یا رسول اللہ دا سے خضر آگلے و مائے و کجورا ورکڑا خپلے و نخوڑا دا بچے و مینس کی برابرہ تقسیم کرام فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پیغمبر علیہ السلام فرمائل من ابتلی من هذه البنات بشیء سوک چی داسی لونو او دا اولاد پا مابین کی مبتلا شو امتحان کی واچولے شو یعنی کچالا داسی لونا خودے ورکے اولاد ورکو او بیا محتاجوی غریبانانی اولاد پا امتحان کی سوک اللہ واچولون فاحسنہو دی مور پلار غفل اولاد سر احسانو کو برابر والے وکو حقوق دہغی ادا کرل نفکن لہو سترا من النار اللہ جل جلالہ بعد دی اولاد سراخی گرے کولو پا وجبان دی دام مور پلار دا جہنم دور نبچ کی لوئی نعمت تے اخپل اولاد تربیت اخپل اولاد سر احسان کولو پا وجبان دی تا تا اللہ جنت در کئی اور جہنم ندی بچ کئی دا سے رحم دل بادشاہ دا سے رحم دل داتا کائنات کے سوچتا چکار خپل کوا او تنخواہ تعالیٰ غدر کئی فرمائی کا چاخ پل اولاد سرا دا سے حسنی سلوکوں کو اولاد کے فرقوں کو نہ اللہ جل جلالہ بے جہنم دور نہ بچ کی عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من عال جاریتین وتبلغ جاء یوم القیامت انا وهو هكذا وضم اصابعه رواہ مسلم حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی پیغمبر علیہ السلام فرمائل چاہتا کہ اللہ دولنا ورکرے یعنی اولاد خدای والا ورک او ددخ پلولنو تربیتو کو او آغوی سر احسانو کو آغای لوئے کرے تردے حد پوری چی بالغ شوی نو کم سڑی چی خپلی لنو تربیت خی طریقے سرو کا آغوی سر احسانو کو پیغمبر علیہ السلام فرمائی جا یوم القیامت انا وہوا ہاکذا وظن اصابعہو پیغمبر علیہ السلام فرمائل کہ قیامت پا ورز باندے بدا پلار او دا سی یوزے باندے بروانو پیغمبر علیہ السلام فرمائی کم پلار چھے اولاد سرخی گڑا کڑی رام قیامت پا ورز با پیغمبر علیہ السلام فرمائی ما سر یوزے روانی نو پیغمبر علیہ السلام سر پا یوزے حشر کے دل دا وڑکے نعمت تے دیر غٹ انعام دے اللہ دے منت نصیب کی عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من آوا یتیما الى طعامه وشرابه چاچی یتیم بچے یتیم اولاد چاچی دی یتیمانو دپارا سوک اثر جوڑا شوام او یتیمانو لے خوراک و چھاک ورک او جبہ اللہ له الجنات احد سڑی تب اللہ جل جلالہ جنت واجب کی جنت یتیم کے ساتھ احسان کرنے والے کے لیے جنت واجب ہے الا یعمل ذنبا لا یغفر او کچرت داسی گناہ نیکڑی چاگا گناہ دماف کے دلو نرام یعنی بشرتے چی شرک نہ کرے کم سڑی چی شرک نہ کرے او آگو یتیمانو سارا احسانو کو اللہ پیغمبر علیہ السلام فرمائی او جبہ اللہ لہ الجنہ اللہ جل جلالہ باغل جنت واجب کی واجب او بیا فرمائی ومن آل ثلاث بنات او مثلہن من الاخوات چاچی دریلنا
یام دارنگی دری خویندی وسطلی فعدبہن بہترین ادب یہ ورتو خود ورحمہن بہترین شفقت و درہم معاملہ ورسر اکرام حتی یغنیہن اللہ تردیہ دا پوری پروارش کو چاگو جنکو تا دا پروارش ضرورت پاتے نشو انہی زیتے ورسولے وعدے اکڑے نچکل وعدشی خزے کے ورکے نو بس بیا خویتا دا غم نخلاص سے پیغمبر علیہ السلام فرمائی اوجبہ اللہ لہ الجنہ داسی سڑی تبا اللہ جل جلالہ جنت ورکی واجب بھئی کی فقال رجل او اسنتین یا رسول اللہ کچرے چاد وجنے او ساتلے نو بیا پیغمبر علیہ السلام فرمائی او اسنتین اگر کا دوئی ستلی بیا بہم اللہ جنت ورکی حتی لو قالوا واحدا لقال واحدا وہی کچرے چاور طویلی ویچ یا رسول اللہ کئی وجنے چاو ستلام پیغمبر علیہ السلام دے پوزیشن کے ہو کہ ورطویلی بے ویچ کئی وجنے چال اللہ ورکڑے رام او آگا بہترین پرورش دا آگے کرے نا اللہ بدا آگے پا وجہ ورطا جنت واجب کی دانا چھے وی ساتے طول عمر پا تکلیفنو اور جوار باندے پنڈا والے سپیت زارا 1 لاکھ روپے پہ والے دانا دا شریعت مطابق بہرحال پیغمبر علیہ السلام فرمائی طول کائنات کی بہترین کو راگ دے چاگ کی یتیمان و سراخ سلوکی اور طولنا بدترین کو پا کائنات کے حق دے چاگ کے اولاد یتیمانان و سرا بد سلوکی گی بیکارا سلوکی گی یتیمانان خلق تنگئی او جڑوئی یتیمانو دیر لویا مرتبہ دا پیغمبر علیہ السلام فرمائی چاچی دا یتیم پر سر باندے لاس کے خود ہو کہ دا لاس لاندی سمرا وقتان راغلل اللہ جل جلالہ بادا غمرا وقتو اندازے ورطا گناہونا معاف کیو درجات دے بلند کی یتیمان سرخ سلوک کائنات کی بہترین کو رہا گئے چاہاں کور کی یتیمانان سرخ سلوک کی اور تمام کائنات کے دا پیغمبر علیہ السلام پنز بدترین کو رہا گئے چاہاں کی یتیمانان سرخ بد سلوک کی نن سباخو چکلا سوک مرشی یتیم حق تویلے کی گی شرعان چاہاں پلار وفات شی او دے نابالغ پاتش چھ پلار وفات شی دے نابالغ پاتشی دے تویلے کی گی یتیم نو سرنگئی چھ پلار مرشو فوراً دے اولاد دا پلار پا دولت کی حصہ مقرر شوا سنگ چاگنا ساوتا ساوتلو سارا سارا فوراً دا اولاد چرے گرام محترم اور ان کو ہر قسم اسلامی کیسٹ دپارا زمان دکان کا تیار ساتھی توحید و سنت کیسٹ مرکز کی سخانے بازار نشاہ کباڑی بازار خٹک پلازا دکان نمبر 9 دا اتفاق احمد توحیدی دکان کے خبر خواہ چاگو کور کے یتیمانانو سارا بہترین سلوک کی دا یتیمانانو مال خوڑل دیرا لوئے گنالا پلار مرسو فوراً اولاد حصہ دا پلار پہ حصے کے راغلا واغا معشومان دی کاغا طول اور رضوئی چی زما دا حق ورکے پلار پسی میں صدقہ کے صدقہ جائزہ پردے مال نہ صدقہ کی اور کور کے سڑے مرشی دا خزو دا معشومانو دا رشتہ دارانو حق پا مال کی را پریزی چھ سو پوری اگوی تخپل حق جدا شوے ندے عمر پا کے صدقہ جائزہ ندا او کا سوک دے یتیمانانو مال دسقات یا دا خیرات پا بہانہ خوری اللہ فرمائی ان الذین یأکلون اموال الیتاما ظلما کم خلق چی دے یتیمانو مال ظلم و چل والفراخری انما یاکلون فی بطونہم نارا وہ اپنے پیٹ کے اندر آگ بھر رہا ہے آغاق پلے خیٹے لور اچئی وور قیامت پورزبا دا خیٹے دا مسامات کی تو کم زینو چی خوالی روزی اور اختو کی سوری وڑ وڑ پا دے زیبتنا دا تنور پشان غرار روزی دا وور
اگلے بورتا ہوئی کہ حضرت صاحب یہ پیٹ کے اندر کیا ہے؟ بولتے جہاں غاز کا تو جو خوڑنی دا غش ہے اگر ادن نبل شرعی من معاف کی. بہرحال پیغمبر علیہ السلام فرمائی دا قیامت پورز باندی کم اولاد تا مور و پلار دینی تعلیم نرے ورکڑے سکول انگریزی تعلیم نے مالا مال ساتلے دے لیکن اولاد تید دین تعلیم نرے ورکڑے نو دا قیامت پورز باندی بہاگا اولاد دا مور پلار گریبان تا لاس اچئی او دا اللہ جل جلالہ دربار کے بے پیش کی چی اللہ ما سرا دی پلار دیر بد کری دی ما باندستا والا قرآن کریم دا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احکامات پمان ندیات کری مالی دینی تعلیم ندیرا کرے یا اللہ دی پلار باندے زما استغاثہ سلام ناغا دا سے دربار دے چالتا وَهُمْ لَا يُنصُرُونَ. اللہ فرمائی با کسی کی کوئی مدد نہیں ہوگی. آدھا سے اوزے دے وا کسی کے لیے کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا. سوک بچا سرا مدد کولو والا سوک دے اللہ ہے. پیغمبر علیہ السلام فرمائی اولاد با مور پلار باندے استغاثہ کئی پیمان وایا اگر دا سے عدالت دے کہ آگئی کے دو ظلم یا در رشوت گنجائش تا نشتا کہ پتا باندے خپل اولاد استغاثہ کی کہ جی اللہ قرآن نے زنا خبر ساتلیم نن چما باندے سکی گی دو قیامت پورد زچ جہنم تروانیم دو مور پلار دو برکتیم یا اللہ زما اعتراض نور نشتا زخو جہنم تروانیم خو یا اللہ کا زمان مور پلار جنت تلار سیدھا ببے انصافی و ایمان وایا جنت تو بیالار سے دا اولاد حق دے سیدھا اللہ دین نے خبر کی. بہرحال عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الراحمون یرحمهم الرحمن ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. پیغمبر علیہ السلام فرمائی آغا خلق چاغا رحم دلی بل باندے رحم کولو والا یا اللہ جل جلالہ باغ باندے رحم کئی. اور بیا فرمائی رحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. اے لوگوں زمین والوں پر رحم کیا کرو آسمان والے تیرے اوپر رحم فرمائیں گے. اے خلقو زمکے والا او باندے رحم کوئی زمکے کے سمرا مخلوق چرے او بل سرا درہم معاملہ کوئی آسمان والا بتاسو سرا درہم معاملہ کئی. عن سراقہ ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا ادلکم علی افضل الصدقات. سراقہ ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد نقل کی فرمائی پیغمبر علیہ السلام اعلان کی الا ادلکم علی افضل الصدقات. اے امتا تاسو لز بہترین صدقہ و نخائم قالوا بلا. صحابہ کرام فرمائی یا رسول اللہ منگتا بہترین صدقہ بہترین خیر و خیام. پیغمبر علیہ السلام فرمائی ابنتک مردودۃ الیک لیس لها کاسبا غیرک رواہ ابن ماجہ و مشکات. پیغمبر علیہ السلام فرمائی اے زما امتا زتا صلح بہترین خیر بہترین صدقہ خائم. امت و یا رسول اللہ وی خیا. پیغمبر علیہ السلام فرمائی چھے کمالور ستاواد کری شیلور چھے کلا دخاون کورنا مردودا تالا واپس راشی او تاکرا ناستا دا یای خاون مردے ہو یای خاون بے غیرت شیرے ستاپ قربان دے ناستا دا او داغے دا پارا دا گٹے وٹی ہی سوک نشتا اگا لور تا تا محتاج علام. اے زما امتیانو حق لور سرا خسلو کول ٹولو نا بہترین صدقہ دینا بہترین خیر بل نشتا. اخپلی لور سرا خگڑا کوا
اور آگے سر احسان کوا چاہتا محتاج نہیں. عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان من اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا والطفهم باہلہ رواہ الترمذی. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمائی کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی سارے کائنات میں کامل ایمان والا وہ شخص ہے. طول کائنات کی مکمل ایمان والا آگا سڑے رے احسنهم خلقا داغا اخلاق برابری یعنی دا شریعت مطابقی والطفهم باہلہ بہترین ایمان والا سڑے آگا دے چا خپل اولاد سرد رحم و دا شفقت معامل کئی. دانا چپ وڑے وڑے خبری اور تستر گی رائشتی اور تدا سے سرزنش کئی تو کے دشمن ہے نا اولاد سر سختی نجائز دا او تنبیہ پکار دے شفقت پیش نظر. بہرحال پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی خیرکم خیرکم لأہلہ بہترین سڑے حق دے چاگا خپل اہل دا پارا عیال دا پارا خزو بچو دا پارا غورا انسانی. خزو اور بچو سرخی کور کی بچی تے خوشحالی دانے کی بار روزی کی در تے جوڑ شی چکور تن روزی دا شیر تے جوڑ شی خز تغری گی زامن و بچے تغری گی بار چالا تز بشی کرے دا سے سڑے بدترین سڑے. بہرحال عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال رحم اللہ والدا اعان ولده على بره ای لم يحمله على العقوق بسوء عمله. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی کہ رحم دیو کی اللہ حق پلار باندھی چاہا خپل اولاد سران نکے کے مدد کی نکے کے مدد بسنگ گئی. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا قول تشریح محدثین کرے کہ لم يحمله على العقوق بسوء عمله کہ اولاد نافرمانے تا مجبور نے کی. بہترین پلار آگا دے پیغمبر ورطا دعا فرمائے لینا چا اللہ دے حق پلار باندے رحمو کی چا اولاد نافرمانے تا مجبور نے کی. سمانا چا اولاد سر بد سلوک کئے روزانہ وحل تکول روزانہ زبے وئی روزانہ للوز دی شروع کری منگا 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 اولاد تنس چا تنسی ناغا نافرمان نو دا نافرمان شو گناہگار شو دیکھ سے شک نستا خودی گناہگارے تا مجبور کرو. 24 گھنٹے دے لالوز وحلو 24 گھنٹے دے زان نٹپلیکات جوڑ کرے ہونگی دے لکہ زاڑو سلونو والا اولاد دی مجبور کا چاگا نافرمان شو یا در نو تختے دو یا دے اڑو سڑی کی نہیں صابئی یا در نجدا شو یا دے اڑو سلام ناخلی. نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی کہ اللہ دے پاک پلار رحم کی چاگا اولاد سراب پر نیکے کی مدد کی یعنی مجبوری نے کی چاگا نافرمان شی. اللہ نے مندا سے پلاران جوڑ کی. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی سمعت ابا القاسم الصادق المصدوق یقول لا تنزع الرحمت الا من شقین. ترمذی و احمد و مشکات کی روایت تے ابو ہریرہ فرمائی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی لا تنزع الرحمت الا من شقین. اللہ جل جلالہ رحمت نرو باسی مگر بدبخت انسان نام کم سڑے سے بدبخت دے اللہ تے رحمت اور رحمدہ رو باسی. اگر بدبخت سوک دے اولاد کے ساتھ سختی کرنے والا سوک کے اولاد سراد سختی کئی دا تنبیہ اور دا شفقت نہ بغیر وہ اولاد دانے کی وحی بہنا کچڑے اولاد غلطی کئی سپیڑ بم باز حالاتوں کے ورکئی خواہ سپیڑ کے بڑی شفقت ملحوظ نظر دا سے سپیڑ بورکئی کہ آگے کستا زڑ کے دا دردی سے دیر خوگنش دغمی پکی کی نہیں دا دخمن پشان بکرس سے نو چاہتے. بہرحال پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی اس بدبخت سے رحمت نکالی جاتی ہے جو اولاد کے ساتھ سختی کرنے والا ہو. عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس منا من لم يرحم صغیرنا ولم يوقر کبیرنا.
آغا سڑے زما امتی ندے چے سوک دا امت پا مشمانو باندے شفقت نکئی او دا امت مشرانو قدر و احترام نکئی. دا مشرانو احترام واجب رے او دا کشرانو باندے شفقت واجب رے. امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرمائی ویستحب الرفق بالولد، اولاد سرا مینہ کول او دا خوگوالی معاملہ ساتل دا مستحب دی مستحب. اقرا ابن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابی ہے، اب فرمائی کہ اوزر پیغمبر علیہ السلام خپل نوسے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلق ریگی کی راونیو پر ایو بالمخ خلق. اقرا ابن حابس ورطاو فرمائل یا رسول اللہ زما خلص بچی تر اوسم یوم نہ خپل کرے. پیغمبر علیہ السلام ورطا فرمائی کہ سوک رحم تو اولاد نکئی، مخلوق باندے رحم نکئی، اللہ بپاغ باندے رحم نکئی. بعض خلق کا سوچ مکڑئی دیر فخر سروئی چما چلتا خپل اولاد دا مور پلار پا مخ کی پا غیگا کی ندر آگست ہے فخر کیوں سوچ مکڑئی شخکے غنی کنا یا رسی تزمار خان ونی چاگل کلا وادو کی نو بیائی بچے اوشی دا مور پلار پا مخ کی بچے نراشم و دیر ذرکی کہ دا زا ادب کن دا ادب ندر دا بغیرتی دا سچل دا شرمیگم تا پا دین شرمیگی چی وادو دے وکو او پا والا شکای آوازی کوٹے تا کمرے تا لاری پا دین شرمی دے چی آوازی کمرے کی بمی پلار سے سوچ گئی چی دے با اس سکی سوچ مکڑے پاگئی نشرمی گی او چی کم سنت عمل بل دے لکا سرنگ چی آغا سنت تے امدارنگی دا سنت تے چی بچے دے اوشو سینے سر اولگا وخولیے کا آغا سر پیار امینہ کوا پا دے باندے شرمی گی رواج دے نور سچے گی چسے دے رواج دے وہ یہ رماؤ سے پوری چرت اولاد پغیگا کی ندر آگست ہے. پیغمبر علیہ السلام ورطاو فرمائل کہ سوک دزمکی والا اولاد باندے رحم نکی اللہ وپاغ باندے رحم نکی اڈو بڑی سڑی کی دا قیامت پر رضنی صحابی درتوی جی مخیل میں وغارے گا. عائشہ رضی اللہ تعالی فرمائی مشکات و مسلم شریف روایت تے چھو دیہاتی پیغمبر علیہ السلام ولی دو چھ پیغمبر علیہ السلام خپل نواسیخ کولولو او غیگی تیرا نزدیکولو نو آگا دیہاتی بندشی سڑے ہوا غورتو یا رسول اللہ من خواہ اولاد نخولو. پیغمبر علیہ السلام ورطو فرمائل چھ دا چا زڑ اللہ شفقت نخالی کری نو پیسا کولیشن چھ توس اللہ دا شفقت نخالی کری ستا زڑ کہ اللہ شفقت و مینہ ندا چاولے نو معنی دارے چھ خصفت اولاد نخول والخصفت ندے. پیغمبر علیہ السلام یو قسم سرزنش ورکر چی دا خود سخا خبرنا چی تا پی فخر کہے اولاد خول اول او اگوی سرمین کول دا واجب دی. آخر کے دا نفقی تفصیلات قو انفسکم و اہلیکم نارا تحت مفسرین لکلی معرف القرآن ہما تنزیل کی لکلی چی اولاد باندے دا فرائض او دا واجبات دا حلال او دا حرام تعلیم ورکول اولاد تا دا واجب دے. چسے امدارنگی حقا ضروری مسائل دے خواہ گو رہی سریا ہر جمعہ دا کسانو چتی گی وہ تصور سدہ سے گو رہے خود دے خواہ گو رہے گل ضروری مسائل دا خط او دا کتابت دا لکلو او دا ضروری مسائل و علم او ضروری مسائل پڑھاولو تعلیم ورکول اولاد تا دا پا مور پلار باندی تشہر ہے واجب دے واجب. او اولاد تا کنزل نکول ہم واجب دی بلی خبر زان پویوئی اولاد تا کنزل نکول واجب دی خصوصاً چی دا کم اولاد نو دا پیغمبرانو دا نو پشانوی محمدوی موسیوی عیساوی دانوی چی مولا علی قاری رحمت اللہ علیہ لکنی دی چی دا سے اولاد تا کنزل کولو باندے دا کفر خطر دا. اولاد تا کنزل نکول سشے دی کنزل کول نا کنزل نکول واجب دی ورطا کنزل بورتا نکے یعنی کنزل کول اولاد تا حرام دی. بعض خلق اولاد تاوی دا خروب بشیا زان ننوی مور نورتای خر خطوی چی والا کنزل دے اگرہ پکار دارے چی تاورتا ویلیوی چی دا خر بشیا لکہ چی کنزل دے اکن تخری مور نوالی وائی چی خواہ. بہرحال اولاد تا کنزل نکول واجب دی خصوصاً چی دا پیغمبر پر نمبانی موصولی اولاد چی خبر ازدکی دا کلمے ویل ورطا واجب دی چی کلمہ با پیزدکی دا شپگو کالو چی سینو عذاب معاشرت با ورطا وخائی چی رشتہ دارو سر بچی ادا سے اخلاق ساتا او کلب بچی روٹر دے رخوڑا خیال مکڑی معصوم چی کلا وڑو کئی ناغا پا خیٹ اینا پوئی گی بس فلو و شربو پا غنڈے ناسی سی چی ملاوی گی خوری ہے کلا الٹے والا ورسی کلا دستون سی کلا خیٹ خرابی اب پوئی گی نا نو بچی تبا
روٹے باندھے سرزنش دا سے نہ کہ چولا سپیڑ رخلا سکے ذکر چاہ خود نہ پوئی نو تبا آغتا کیسے تیراوے ورطا سے قصہ بواسے چی بچی اپو یو ملک یو سڑے ہو آغا دیر روٹے خوڑلا او بیا دا سی شیو دا چا نوم با ناخلے چی غیبت جوڑ نسی امدا سی یو قصہ باورتا شروع کی چی آغا دا دیر روٹے خوڑلے پزم باندے محمول دا سی قصہ چی آغی کے دا دیر خوراک کون کی دا سی بدو بیان شیوی دا سی قصہ باورتا بیانائی چی بچے دا دیر خوراک نا من سی واہی بینا او کلا چی وہ کالو تورسی نو بسترہ بے جدا کے فقہاء دا لکلی اگرچہ بعض روایاتو کے 9 کالا راغلی دی فقہاء کرام دا لکلی دی چی وہ کالو تا ورسی نو دا آغا بسترے جدا کول پکار دی 9 کالو تا چی ورسی نو بیا بے پا بعض غلطیانو باندی لگ لگ وحی خو شفقت سرا سرا دا سے بینا وحی لکا چی دشمن وحلیش او کچری 2-3 سالور اولاد دی پیوزے باندی موجود ہوئی نو یو لبا بوسا نور کئی بوسا پی جنے خولولو تاوئی نو یو بچے یو اولاد بنخ کولای چی 2-3 ولاد دی 3 وارو لبا 3 وارا بخکول کی که یو دی خکول که نور دی پری خودل آغوی پزر کی یو قسم احساس کمترے کی مبتلا کی اولاد دل خرابی گی نو چی طول ولاد دی یا خوبا یوم نخ کولاوی او که یو دی خکول که نو دا طول رانز دی که هر یو تایوائی و بساور کا چی دا طول زر خوشحال شی دا دا اولاد حق دی او کلا چی اولاد نابالغی او فقیری تاس لبلا خبرہ ناشناخ کری چی اولاد نابالغ فقیر ورد اولاد چونکہ خپل حقوق یا جدا خبر دا چی زمانگا لکی کی پختانوں کی سوک جنیلا اولاد لا یا خزلا میراث کی حصہ نور کئی چی نور و دعید دا سخر کورنا زن نورتا دمرا پیسی اخلی دا خود جنی حق دے ولی پتائی چی حق دے علف جرب از مکی که دستا دا لور حق نشتا اغا نور کولو خود سر خیال نساتے قرآن نا دا جنی حق ثابت تے کم مور چی جنیلا پا جائداد کے حصہ ندا ور کرے اللہ با دا قیامت پا ورز باندے حق از مکا دا وور دا جانم باندے گرم کیو دا غار لبے ورواچی چیزان سر گردوا دا پتا دیر گرانوا لور تا دینا ور کولا پوئے گئے کنا پوئے گئے دا وعدہ زڑکی اوکے عزم اوکے چی انشاءاللہ اخپل لون لبز مکی کی ہم حصہ ورکو جائداد کی ہم نچون کی اولاد خپل حصہ سوک چی مرشی طولو مسلمان تخپل حصے ملاوی گی نو فرمائی کہ چرے اولاد نابالغی اور فقیری خپل دولتی نہیں نو بیا داغا نفقا پلار باندے واجب دا او بکی دا خبر چی انتا و مالک لی ابی کا بعضی ملیانو دا خبر خلقو تا بیان کرده انتا و مالک لی ابی کا تو استاب مال دا خطول دا پلار دا دا بچی خوی سپا کی نیستا وہی خلق نوائی علکا وہی کا نوائی چی دا اولاد خود سرپ مال دولت کی نیسا نیستا دا خو انتا و مالک لی دا کرمی وحن ملیان ہوئی انتا و مالک لی ابی کا و مالکا نو دا حدیث دا معنی ندا چکنی دا اولاد سا حق اڈستانا دا مقصد ندا علامہ اشرف علی تانوی رحمت اللہ علیہ بوادر النوادر کی ایوہ رسالہ لکلی دا اعتدال و حقوق الوالدین اور علامہ عاشق الہی البرنی الحنفی ہم ایوہ مسئلہ و رسالہ لکلی دا پدے مسی چھ پیغمبر دا خدای چالا بد دعا کردے دا آغوینا اولیاء و بزرگان نشی جوڑے رہے دا تعویز فروش دا گدی نشید دا قبر پرس دا مجاوران دا قبرنو ٹکسنو خوڑلی والا دا غیر اللہ تا سروخ کتکولو والا خلق جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی اشتد غضب اللہ جنابی نگار دی بڑاگان دی غریبانان دی نو کتا سر دیر دولت تے ستاپ دولت کی دا غوی نفقا واجب دا کتے والا نور کئی نو در نغلق والے ہمشی دانا چی دا مور پلار بس تولا بادشاہی دا اولاد دا مال کی حصہ نشانا نا دا اولاد مال او دولت مور پلار تا جائز ندے صرف دا خپل نفقی حدا پوری ورطا جائز دے چی خپل خیطتی نمڑولی سی مور پلار لبے اولاد ورکی دا معنی دانتا و مالو کلی ابیک امداد الفتاوہ کی مشرف علی تانوی لکلی او دا جنین نفقات تر وعدہ پورے پپلار باندے واجب دا چی ترسو پورے خزے کے وعدہ کری نہیں دا جنین دا طبیعت مطابق زے کے وعدہ کری نہیں نو جنین لبا نفقہ ورکی او کچری دا چا اولاد نابالغ دے خو مالدار دے یعنی دا ماشین اخپل حصہ زیادہ دا ماشین دولت ویدہ سے ماشومان چاہوی تخپل دولت پاتے شوئی
معاشرہ کی چاہ وقت تیر کری سوچ سره نو غته پته لګي. نو کچره د کم بچی خپل دولت ستا اگر چې د نابالغ دی نو د نفقه په پلار باندې واجب نه ده، نو بیا دې دا پلار د بچی ته که نفقه نه ورکوي د بچی مال نه ور باندې استعمال کوي نو باقي نشته، او که خپل مال ور باندې خرج کوي او بیا یې رستو د مال نه را اخلي نو بیا به دوه ګواهان ور باندې مقرر کړي چې تاسو ګواه اوسېږئ زه په بچی خپل مال خرج کوم، خو چې دی کله لوی شي د بینک کې مال پروت دی هغه نه به بیا را اخلم. که مخکې نه د ګواه مقرر کړی نو وروسته یې بیا غوښتلی نه شي چې په تا مې ډېرې خرچې کړي دي لکونه مې ور باندې لګولي دي ټوټې دې لاړې چې ګواه دې پرې نه دی مقرر کړی. بهرحال اندارنگی اولاد تا چکمی تحفے ملاو شی مسلمانو تا کتا خیال کری سوک 5 روپے ورکی سوک 10 روپے ورکی سوک کپڑے رولی گی سوک سوٹ رولی گی دا پیسے او دا بچی تا تحفے تحائف چراغلی دا دے استعمال مور پلار دا پارا حرام دے حرام پا دے جانونا پوئے کے دا پیسے با یا خو بچی لا پا بینک کیک دی چی لوی شی والا بیوار کے او یا با دا پیسے دا بچی پا نفقے باندے لگاوے بچی لا با کپڑے پہ ہوکے بچی لا با رونی پہ والے سیزنی با پہ والے پہ جانے کنا دا سیزنا بچی لا با ٹوپے پہ والے گھر میں کپڑے با پہ والے بوٹان بچی باندے سے کم خرچہ کی گی تو بچی پا تحفو بے کہے خپلا بھائی نخری او کدا سے تحفہ بچی تا ملاو شوا چاگا پا بچی نہیں استعمال دا مثال چاور تمرچ راوڑا نوستا مرچ پہ نشی خوڑا لے چھتو یہ بچی رستا تحفہ دا بتخری نو دا سے تحفہ کراغلا چاگا اولاد دا پارا ضرری اور نقصان دے ہوا آگا تحفہ بخرچہ کی قیمت بے روالے قیمت بے کو بچی باندے استعمال کی خدا واجب دی گورا دا تو کو خبری نہیں. بہرحال کچری اولاد نابالغ نہیں بلکہ بالغ ہوئی خصوص کے پکار روزگار باندھے نہ لگئی کار روزگار ہی نشتا اور مزدوری سے چلے دم نہ یا قصدہ سو پر باندھے اعتماد نہ کئی نوکری والا نہ ور کئی اولاد بالغ دے زوان دے خو پیسے ور سر نشتا اور مزدوری اس دلا والا رازینا یا مزدوری کئی سو کے مزدورے کی آخرینا اور سو پر باندھے اعتماد نہ کئی نو دا سے بچی نفقہ ہم پتلار باندھے واجب آرہا تو چاہتا دا سے بچے دا بورتا نو ایچے زوان زوان خپل کار کونا تا باندې نفقه واجب ده په کار روزگار کا دے لگے دو خلق دے په کار لگولو د کار نه کولو ا بیا دے گناہگار دے خو جو خلق ته اعتماد نه کوي یا خپل بچے دا سره اعتماد نه کوي یا ته خدای دا سه شرموله پیدا کوي چې ستاد وجه خلق په اولاد باندې اعتماد نه کوي چې خپل ډېر دوکاباز سره کې دی شي دین دوکاباز استاد وجه په خلق اعتماد نه کوي. بہرحال دا سے اولاد کا بالغ بھی ہوں قزوان بھی ہوں دا نفقہ واجب ہے یا کہ بچے بیماری نو بیا نفقہ پپلار باندې واجب ہے. اندارنگی چی اولاد علم دین حاصل ای طالب بھی بیا نفقہ پا مور پپلار باندې واجب ہے. کچری دو اولاد مور مالداری پلاری غریب بھی نو مور ور باندې خرچہ کوي په اولاد باندې نو دا په پلار باندې قرض ده کله چې پلار سره اوسي بیا به خزل ور کوي چې زما اولاد تعالی کړي ته په خرچہ کړي او کاغه ته نه غواړي میاں بیوی راضی تو کیا کرے قاضی نے چا پکې کار سره چې نه ته غواړي څه به نه غواړي. بہرحال اولاد لچې خواږه ور کوي تاسو ور کوي پیسې ور کوي نو برابر به ور کوي ټول لبا چې وای ورته ورته ټول لبا وای ورکای زیات کمی بنا ورکای او ال زیات کمی جایز دي چې کلا د باز اولاد دولتی د باز اولاد دولت نه مل فرض یو ماشوم ده هغه ته 1 لاکھ ولا روپے پاتې دي بینک کې پرتی دي نو هغه کته 5 روپے ورکای دا هغه پیسې نه دي او دا نور له چې وای ورته ورکای استاد جی بزینو دا چې فرق جایز ده بیا یا اعلی فرق جائز دے کہ کلا دا اولاد ضروریاتوں کے فرق بھی بالفرض یو ماشوم دے آغا بنڈے کے سبق وائی لری سے کہ سبق کوئی گاڑی کی بل معصوم دے نری پنس کے نزدے ہائی اسکول کی سبق وائی ظاہر خبر آ چکم بنڈے کی سبق وائی اغلب 10 روپے ورکے چکم نری پنس کی سبق ہوئی اغلب 2 روپے ورکے یا بدرے ورکے ابل بزیات زکور کے جدا کرایہ لگی بغیر میں روٹے باغال تا بنڈے کی پرخ مرخ بخوری ہوئے گئے پدے خبر اہلا فرق جائز دے کہ اولاد سرب فرق نہ کہے. بہرحال کور کی چیز سے تقسیم اول بے بچے نہ شروع کی اول بہ مسلمان نہ تقسیم شروع کئے مشران اللہ بینور کئے روح المعانی دا مسائل لکلی دی شامل لکلی دی شرح عین العلم وزین الحلم لکلی دی. بہرحال ابتدائی حقوق کی دادی چکل بچے پیدائشی وینی نبی صفا کے گوٹی بولا دا سے نارے نہ سری باندھے ورکے نیک دیندار سڑے پلی تا خزا بولا نہ گورے زمن خلق گوٹی پدا سے خزے ورکئی شاگا خج بورا خزئی نانا دیندار سڑے. حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ چکل زبیر پیداش عبداللہ ابن زبیر و پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تے کجورا ولے گلا پیغمبر علیہ السلام کجورا پخلا کے وجو والا ا کجورا راوڑا غی مسلم خلا کے ورکا اگے وجو پلا
وی چې پلا نو دا ګوټی شو دا ګوټی به پنه کو دیندار سړي باندې به ورکړي خزو باندې خو بالکل نه پکار او که چرته دیندار خزو یې جدا خبره ده خو د خزو ګوټی چاله ورکول نه پکار هغه نه بیا سي یو شی جوړي اذان و اقامت خی وخت کې به اذانو کې غت وخت کې به اقامتو کې سنت طریقه دارا چې یو کس ورته ماشوم نیولې د قبله طرف نه راشي بل سره ورته قبله طرف ته ولاړی مخ به قبله ته په ولاړی به اذان پکې وای صرف وګونو ته غوته ورکول سنت پکې نه دي نور به مکمل د بانګ پشان بانګ به پکې وای رو به وای چې وګونو پردې ونشلوي رو بانګ به پکې وای غت وخت کې به اقامت وای دا د بچي حق دی او طریقه سنت تا او نوم به کټ کې بهترینه طریقې سره او د خې خزه شو د بولا ورکای کبل فرض په مور کې په نه نو خزه دیندار خزه بولا وګوري لکه چې د پيو په اولاد کې ډیر لوی اثر وي د خې خزه او هغه ورته وګوري اندارنګي بچي چې جاری نو بدعا به ورته نه کوي مین دي اکثر وي خلک دې دانه وخیجا دا خبر با اولاد ته نه کوي پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې بچي جاری دا د الله ذکر کوي بلکې ابن عمر رضی الله تعالی عنہ نے مرفوع روایت ہے چې کم بچي 2 میاشتو پورې جاری نو هغه د لا اله الا الله ذکر او دعوت ورکوي دا جړه دومره مبارکه ده تر 2 میاشتو پورې 4 میاشتو پورې د مشوم جړه چې کم دا غد الله په ذات باندې د اعتماد اظهار کوي اته میاشتو پورې بیا چې کله جاری هغه پیغمبر باندې د درود جذبه ظاهري تر 2 کالو پورې چې بیا مشوم جاری هغه مور پلار ته استغفار او بخنه غواړي تعالی بخنه غواړي ته ته چې خلک دې دانه وخېجا دا ګناه ده اولاد ته بد دعا او خیره نه کوي عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ ته یو شیخ راغی ورته ویل چې زما اولاد ډېر نافرمانه دي او ما خدمت نه کوي هغه ورته چې خیره خو دې ورته په بچپن کې ویل کړي یاره خیره خو مې ورته کړی اوس بس بیا خو ګرځه مزه کا خپل دې ورته خیره کړی نو خپل خراب کړی چې د مور پلار دعا او د مور پلار بد دعا لګي لکه په دیوار چې خط لګي داسې لګي او دل و مې ورځ باندې به خط نه کوي او نارینه بچی باندې به عقیقو کې دوا پوښونه دوا ګډان او په جنې باندې یو ګډ یو پس یعنی یو شی خدا مستحب ده فرض خبره نه ده کله چا واس نه رسیدو ضروري خبره نه ده په ونی ورځین کوي شي په 14 کوي شي په 20 کوي شي او کله چا په ژوند باندې نه په ورکوالي باندې مور پلار و نکړه نو سړی په خپل ژوند باندې خپل عقیقه کولای شي سبا د کوڅونه والا لالیکا خیرات کا اثبات نشته خو چې کوم سنت او مستحب صدقې دي هغه خو زمون قوم والا نه کوي خو چې کوم بدعت ته غل زور ورکړي په کلیه خیرات نه مانی خیرات مانی غلط خیرات نه مانی ګران محترم اوریدونکو د هر قسمه اسلامي کیسټو لپاره زمانه د دکان کا تیار ساتي توحید و سنت کیسټ مرکز کی سخانه بازار نشاطا کباڑی بازار خټک پلازا دکان نمبر 9 دا اختصاص احمد توحیدی دکان ته خبر خاص